औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو د ټول په خدمت کې حاضر یم او نن مې راوړی دی تاسو له د هیر او د رانجا دویم پارټ. پرون مې ریکارډینګ کوو نو بیا ناوخته هم ډېر شو، تیاره وه ډېره او په دې موبایل کې را سر چارج هم نه و، نو د هغې د لاسه هغه ویډیو ما مجبوراً په دوه پارټس کې تقسیم کړه. نو دا نن به د هغې که خیر دویم پارټ ریکارډ کوم او اپلوډ کوم هم چې زما به ګلونو مینوالو انتظار رانه شي، کوم چې ګوري دا قصې. نو قصې له به زه خو بخښنه غواړم، لږ د اذان ټایم دی. ښه، نو فرمایش و د سلطان روم او علم خان او کفایت ورور زموږ ویلي وو چې د لقمان حکیم قصې راته وکړه. نو د لقمان حکیم داسې اوږدې قصې خو نورې ما فی الحال په لاس نه دي راغلي، خو خیر د هغه څه لنډ لنډ حکایات دي، څه لنډې لنډې قصې دي. نو کوشش به کوم چې هغه قصې یو ځای ته راټولې کړم او د هغې ویډیو جوړه کړم. نو هغه فرمایش به هم که خیر پوره کوو. اوس خو دا شته فرمایش سرته ورسوو. نو قصه زمونږ په کوم ځای کې پاتې شوې وه چې کوم ټایم کې سیتي کوم چې د سیدو کېړه خور وه، هغې رانجا چې کوم دی هغه یې ورټه، د هغه ځای نه یې وځغله. نو وروسته ورته پته ولګېده چې یاره دا خو ملنګ دی او د هیر په محبت کې ملنګ شوی دی او دی که ماته خیرې راته وکړو، دا خیرې سه نه د زه ما په باره کې قبول شي، نو بیا هغه او هیر پسې بیا ورمنډه کړي، نو هغه بیا راواپس کړي. نو بیا د هیر او د بخښنه غواړم د سیتي او د رانجا په دې خبره باندې جوړه وشي چې سیتي ورته وایي چې ته زما په باره کې دوا وکړه، خپلې خیرې واپس واله چې زه خپل منزل ته ورسم. نو بیا ورته رانجا ورته وایي چې زه خو به تا دوا وکړم او ستا خیرې به واپس والم، خو ته به زما امداد کې چې زه هم خپل منزل ته ورسم. د دې دواړو دا خبرې اترې وشي. نو رانجا واپس راشي د مراد هغه جونګړې ته او سیتي او هیر واپس کور ته لاړ شي. سیتي او هیر چې واپس کور ته لاړ شي، نو دې سیتي سوچ کړی دا هیر په خبره په خپل پلان باندې یا په منصوبه باندې پوه کړي. دیو چې څنګه ماښام یې مازدیګر یې دیو چې څنګه کور ته لاړ شي، نو په دې سیتي دا هیر پوه کړي چې ته په ځان دړ راوړې یا په فرض کا په ځان به سوټه راولي، پیریان میریان په ځان راولي. نو چې څنګه ماښام شي، نو دا هیر په خپله کمره کې نو دا په ځان باندې څه دړ راولي یا څه تکلیف په ځان راولي او چغې او فریاد شروع کړي سیدو سره په کمره کې. نو دا سیدو کېړه په دغه ټایم کې کور ته راشي او حیران شي چې څه آفت را نازل شو. نو زر کمرې ته ورمنډې کړي، نو څه ګوري چې هیر په کټ کې پرته را او څه تکلیف دی پې څه چغې وایي. نو دی ډېر خفه شي، ډېر حیران شي چې پروردګاره دا څه غضب وشو، دا څه آفت را نازل شو. نو تپوس وکړي چې څه چل شوی دی، څه چل شوی دی. سیتي ورته ووایي چې دا په دې باندې یا دړ راغلی دی یا څه تکلیف دی پې ورشه څه غم یې وکړه. نو دی وایي چې څه وکړم طبیب راولم. نو هغه ورته وایي چې نه طبیب نه، د طبیب خبره نه ښکاري، ته لاړ شه چېرته ملنګ وګوره، چېرته څه پیر فقیر وګوره هغه والا راوله. نو سیدو کېړه وایي چې یاره اوس به زه پیر فقیر به زه کوم ځای ګورم. نو هغه ورته وایي چې یاره مونږ یو ملنګ نن لیدلی او ته راسې کار وکړې چې پلانکي طرف ته لاړ شه، هلته کیدای شي چې ملنګ وي. نو سیدو کېړه د کور نه راوځي او سیتي خو رانجا یې پوه کړی چې ته به په پلانکي ځای کې به ته ودرېږې او داسې څه په طریقه به زه خپل ورور درلېږم تا به راولي کور ته. سیدو کېړه په ان فن کې د کور نه وځي، منډې کې لاړ شي. نو هغه ځای ته ځان ورسېد، د کلي نه بهر یو طرف ته رانجا په تمه ولاړي. څه ګوري چې سیدو کېړه رامنډې وایي او خولي پرې راغلي. نو چې د خواله چې څنګه راورسي، نو سیدو رانجا په خپل اواز کې روب واچوي او د غټو ملنګانو په شان چې بالکیا څه مسله ده، ولې داسې منډې وایي، ولې خفه یې. نو هغه ورته وایي چې یاره باباجي یا ملنګ ماما یا ملنګه داسې په ښځه مې څه بیماري راغله او څه تکلیف پې راغلی او آفت پې راغلی او شا به ته زما سره لاړ شي چې هغه دم کې چې هغه ښه شي. ښه، بخښنه غواړم د هیر چې کوم دی ځان له په خپه باندې یا په لاس باندې داسې نشان کړی لکه د مار چیچلی ځای چې څنګه. نو هغه زخم بیا ورته سیتي دروغ وایي چې یاره دا خو مار چیچلی دی، ته ورشه ملنګ وله راوله. نو دی بیا دې ملنګ ته ووایي چې یاره
زما ښځه مار چیچلې ده او د هغې علاج کول غواړي. دا رانجه ورته وایي چې یاره هېڅ خبره نه ده، ته بېغمه شو، ځه مخکې شه، ما ته د کور لاره برابروه او زه چې ځو زه به ستا د ښځې علاج وکړم. ته بلکل بېغمه شه. سیدو کېړه مخکې او رانجه ورپسې لاړ شي. د سیدو کېړه په کور ورننوځي. قصه خو دیو مخکې نه برابر کړي، منصوبه یې جوړه کړي. نو دا رانجه بیا دننه لاړ شي، کمرې ته لاړ شي او د هیر خواته په کرسۍ باندې یا په څه شي باندې کټ څه شی رانږدې کړي، هغې ته کښېني. هغه زخم هسې وګوري، خو هسې د دروغو زخم وي چې کوم هغه ولګولی، نو هغه هسې وګوري معاینې والي، نو بیا داسې ځان په فکر کې واچوي چې اوهو دا خو ډېره ګرانه خبره ده. سیدو کېړه ورته چې ولې باباجي یا ملنګ ماما ولې څه مسله ده؟ دی ورته وایي چې داسې کار دی چې ستا ښځه چې کوم ده نو دا کوبره مار ورته وایي چې کوم د ټولو نه خطرناک او غټ مار دا هغه چیچلی ده. د دې علاج ډېر ګران دی او په دې پسې خو به ټوله شپه ایستل غواړي. هغه ورته وایي چې یاره ملنګ ماما چې هره خبره کیدی شو، چې هر څه کیدی شو په هر طریقه، خو ته زما د دې ښځې علاج وکړه چې دا اوس ښه شي. نو دې به څه طریقه، نو دی ورته وایي چې یاره د دې خو به دا طریقه وي چې دا به زه د دې ټوله شپه چیله ده او ټوله شپه به دې باندې زه دم اچومه، منتر به پرې وایم، او په دې کمره کې ماله داسې یو ناواده کړې جینۍ په کار ده چې بیا هغې سره په لاس کې د پیو پیالۍ، او چې دا مار راشي نو هغه به دغه د پیو پیاله وڅکي، نو بیا به هغه به هم الټی وکړي او دا جینۍ به هم الټی وکړي، نو د دې د وجود نه به دا زهر وځي. خو نو دی ورته وایي چې دغه هم صحیح ده. نو هغه د پیو پیاله هم راوړی شي. نو بیا سیدو کېړه ورته وایي چې یاره زما دا خور خو نه ده واده کړی شي، بس همدا به سره دلته وي. نو بیا ورته ملنګ وایي چې ته به داسې کار وکړي، رانجه ورته وایي چې ته به داسې کار وکړي چې ته به د کمرې نه وځي. ولې چې زما چې کوم موکلات دي، کوم پیریان وغیره دي، نو هغو په موجوده وخت کې چې کوم دی بل نر یا نارینه نه برداشت کوي. که فرض که ته یې چېرته ولیدي نو نور نقصان به راته جوړ شي او دا ښځه خو دې څه کوي، خو مونږ به سر وخورو. سیدو کېړه ورته وایي چې زه څه چل وکړم؟ نو هغه ورته وایي چې ته به داسې کار وکړي چې بهر ته په دې دروازه به ودرېږي، او که اواز درځي او که کړسار درځي او که مونږ غلي کېږو که هر څه، خو تر سهار د بانګه پورې به خبردار چې ته به دروازه نه کولاوهي او نه به ورته څوک راپرېږدي. سیدو کېړه ورته بس په لاس په نامه کېږدي چې بس ته بېغمه شه، زه به بهر ولاړ یم او لار به څارم او ځای به ساتم، او ته خو خدای لپاره ته دم درود شروع کړه چې دا کار وشي. بیا دې دا ور بند کړي او ښه جوخ ته کونډه ور ولي. سیدو کېړه ځوان چې کوم دی نو هغه بهر ته په فکر کې ګرځي را ګرځي، او دننه هیر چې رانجه چې کوم دی هغه بیم یې د ځان سره راوړی، هغه بین باجه چې ورته په پښتو کې، نو هغه باجه شروع کړي، هغه غږی، او دا هیر او دا سیدي چې کوم دا دي څه وړې که شوټۍ یا داسې څه اوزار وسرۍ چې په هغه باندې دیوال سوری کېږي، نو هغو زر زر په دیوال شروع کړي. پخوا دیوالونه هم د خاورو، که تاسو خیال کړی نو کته په دې هوارو علاقو کې اوس هم د خاورو دیوالونه د خاورو خټو نه جوړ کړي، نو د هغې کنسته څه داسې ګرانه خبره نه ده. او د بین اوازو، د بین باجې اوازو، نو هغې کې کړسار هغه اوازونه چا اورېده هم نه بهر ته، او که فرض که اورېدی هم، خو هغه ته سیدو کېړه ته ملنګ وارننګ ورکړی چې یاره ته به خبردار شي، ته به د سهار د بانګه پورې که هر څه کېږي خو ته به دننه نه راځي. هغه ښه بېغمه ولاړ و. دوی دا بیم غږو، نو په ګینټه کې 2 ګینټو کې په سلک ساعت کې دغه سوری وشو په دیوال کې. چې سوری وشو نو دیو بیا هیر او رانجه او سیتي دیو درې واړه په دغه سوري وواته، او دغه ځای نه دا کلي نه خپې سپکې کړې، ولې چې تیاره وه په دغه ټایم کې، نور چا هم نه شو لیدی، نیمه شپه وه تقریبا. هلته مراد رانجه په تمه کړی او هغه یې په خبره پوه کړی و چې یاره داسې یو منصوبه مې جوړ کړې، داسې یو لینډ مې جوړ کړی دی، نو ستا کار هم کېدو والا دی او زما منزل هم ما ته میلاوېدو والا دی. نو هغه هم په خپله جونګړه کې په تمه وي، نو دیو ځان ورسوي د هغه جونګړې ته. د هغه جونګړې ته چې لاړ شي نو د سیتي او د مراد کار خو وشي، د هغو منزل خو میلاو شي هغو ته. نو مراد سیتي د لاسه ونیسي، نو هغه په یو طرف په مخ کې شي، او دې خوا رانجه او هیر چې کوم دی هغه لاس په لاس خپل کلي ته په مخ کې شي، هغه هیر د لاس نه ونیسي او خپل کلي ته را روان شي. په دې کې چې سهار شي، سهار تیاره ختمه شي، رڼا ولګي، د سیدو کېړه مور چېرته خپلو خپلوانو کره تلي،
واپس راشي سهار چې راشي نو سیدو کېړه ځوان چې دی نو هغه د کمرې بهر هغسې ناستې سترګې سري دي او هغسې څوکۍ کوي چې مور یې راشي نو ته تپوس وکړي چې ولې ته څه کوې څه چل دی څه مسله ده دی ورته ووایي چې یاره بس دغسې په هیر باندې څه چل شوی و ما ول یو ملنګ راوستی دی هغه تر څه ټایمه پورې دمول کول بیا مې غږو خو اوس اواز بند شوی دی او په چل نه پوهېږم خو هغه راته ویلي و چې یاره تر سهاره پورې کار څه کېږي خو ته به دننه نه راځي هغه هم حیران شي چې دا لا څنګه خبره ده نو بیا هغه ولګي هغه دروازه اول اواز وکړي نو څوک اواز جواب نه ورکوي نو بیا هغه دروازه په زور ماته کړي چې دننه وګوري نو نه ملنګي نه هیري او نه سیتي وروسته ورته بیا پته ولګي چې یاره ملنګ ځوان خو راسره دوکه وکړه او ګوته یې راسره وکړه او دوه جنکۍ رانه وتښتولې نو دوی بیا زر زر خپل ځوانان او خپل هلکان او خپل خلک راټول کړي یو طرف ته ځغله او بل طرف ته ځغله او بل طرف ته ځغله بل طرف ته سیدي او مراد چې کم دی نو دریای چناب خوا ته یې ځان رسولی او ډایرکټ په ذریعه باندې د دریای چناب باندې پورې وتی ځان یې بل طرف ته اړولی و د هغه دی نه خپېس پکې کړي خو هیر او رانجا چې دي نو هغه د هغه چناب د دریاب چې کم دی د هغې سره سیده په سیده رواني د جنګ ښار ته کوشش کوي چې د جنګ ښار ته ځان ورسوي د هغې نه بیا خپل کلي ته لاړ شي نو دوی چې څنګه د جنګ د ښار ته قابو شي نو دوی خو پیدل رواني خیر ګډېرې منډې خو بیا هم پیدل او د اس د سور سړي سره مقابله نه کېږي دې خوا د کېړه کلي والا چې کم دی نو دوی په اس باندې سواره ګرځي راګرځي نو تېر اخر دوی چې څنګه د جنګ ښار ته نږدې شي نو دا کسانو ته ورورسي دا چې ورته ورونرسي نو په هغه ځای کې راګیر کړي هیر چې هم ونسي او په دې رانجا باندې هغه کېړه خلک پې دی هغه چې پې راباندې کړي وهي نو په دې کې د دغې جنګ د ښار یو نواب په دغه وخت کې و د هغه بهلول نوم و نواب بهلول یو پخوانی حضرت بهلول و چې کوم په کتابونو کې دغه قصې راځي خلک هم دغه قصې کې انشاءالله دغه قصې به هم راځي او یو دا بل بهلول و چې په دغه وخت کې د دې ښار نواب و نو د هغه نواب بهلول په دغه ښار باندې بادشاهي وه د هغه نوابي وه پې نو دغه غویما او درز غوبل په دغه ټایم کې جوړ و چې په دغه ټایم کې د دغه نواب سپایان او د سنتریان چې کوم دی په دغه طرف را روان و چېرته نو دوی ولیدل چې دا سلانجه جوړه دا ټول یې ونیوه ګرفتار یې کړه نواب ته یې په دربار کې پیش کړو نواب ته چې په دربار کې پیش کړو نواب ویل چې یاره څه قیصه ده څه لانجه ده دا څه وهل ټکول دي ما د قیصې نه خبر کوي نو کېړه خلکو ورته ووایي چې یاره جي دا ملنګ داسې راغلی او دا زمونږ انګور دا زمونږ د کلي د سړي ښځه ده دا ده را تښتولی دی دا ته موږ واپس ووځو بیا ته نواب بهلول د ملنګ نه تپوس وکړي د هیر رانجا نه تپوس وکړي چې دا څه قیصه ده نو هغه ورته ووایي چې یاره صاحبه داسې کار دی چې دا زما مینه ده زما ژوند دی دغسې ورته هیر هم خبره وکړي چې ما د دغه سیدو کېړه سره نه مې ورسره نکاح قبول کړې ده او نه مې ورسره واده کړی دی زه په زور بولې ما او دغه خبره زما نه ده قبوله زه د دې هلک سره راغلم خیر خبره اتره په دې کې روانه نو په دې کې د کېړه خاندان یو مشر رامخې شي هغه ورته ووایي چې صاحبه جي زمونږ د دې جینۍ نکاح شوې ده واده شوی دی او دا اوس هسې لګیا ده او که تاسو دا خبره ستاسو یقین نه راځي نو زموږ سره سپایان سنتریان زموږ سره ولګئ هغه به زموږ کلي ته لاړ شي او د مولوي صاحب نه به تپوس وکړي نو په خپله به ستاسو اطمینان وشي پخوا به د کاغذ لیکل یا داسې د نکاح د سیسټم ډېر زیات نه و بلکې زما په خیال دی چې تقریبا و هم نه ټول به دغه د خولې نکاح به وه نو دغې شک لرې کولو دپاره نو نواب ورته وایي چې زه ټیک ده تاسو لاړ شئ تاسو سره به سنتریان سپیان به ستاسو سره لاړ شي تاسو ماله ثبوت او سوال جواب راوړی دا ملنګ به زه په جیل کې وغورځوم او که بیا ستاسو دا خبره رښتیا شوه نو دی به زه پانسۍ ته وخېږم دا جنۍ به تاسو بولئ رانجا ورته ووایي چې نوابه دا تا ښه ونه کړه دا تا ښه ونه کړه او تا په مینه باندې ظلم وکړو او په محبت ظلم وکړو زیاتی دې وکړو او تا ته خو ما صحیح خبره وکړه رښتیا خبره دې وکړه خو تا په هغې یقین ونه کړو تا چې دا څه وکړو هر څه چې وکړو تا د خپلې بادشاهۍ د نوابۍ په زور دې وکړه او خدای دې ستا پرې بادشاهۍ اور ولګوي دی ورته داسې خیرې وکړي خیر رانجا زندان ته واچوي جیل ته یې واچوي او هیر په بیل ځای کې بنده کړي شپه شي او د کېړه خاندان چې کوم کسان نو هغو سره دغه ځای پوجیان دغه نواب پوجیان یا سپایانو سره ملګري شي د هغو کلي ته لاړ شي روان شي چې شپه شي نو دا نواب بهلول خپل ارامګاه کې ودی خوب کوي نو په خوب کې د اور ویني
اور ویني او داسې خوب ویني چې یاره د ده وجود اور اغستی دا خو ډېر هیبتناک او ډېر خطرناک اور دی خوب دی نو دی چې څنګه دا خوب ویني نو دی یکدم راپاسي یو خوا بل خوا وګوري نو ډېر ګبراو شوی نو زر رامنډي کي بهر ته چې بهر ته راوځي نو څه ګوري چې هر طرف ته اور بلیږي او محله م اور اغستی او یو ځای م اور اغستی بل ځای م اور اغستی خو چې هر طرف ته ګوري نو اور بلیږي بس دی په ځان پوه شو په ځان پوه شو چې یاره ملنګ خو ډېر کراماتو والا او ډېر رسېدلی ملنګ دی او ملنګ خیرې کړي دی او خیرې خدای پاک قبول کړي که زه په ملنګ پسې لا نړم او معافي مې ترې ونه غوښته نو غر کېږم زه هم سوځم او دا بادشاهي مې هم سوځي او دا خان مې هم سوځي دې زر زر ځان جیل ته ورسوي او د رانجه په خپو باندې پرېوځي هغه ته وایي چې ملنګه ته خفه نه شي او ته ما ته معافي وکړه او ما ستا سره ډېره ګستاخي کړې ده ډېر زیاتی مې در سره کړې ده خو ما ته پته نه وه چې ته د رښتیا ملنګ یې حقیقي ملنګ یې او یو رسېدلی سړی خو زه خطا شوی یم غلط شوی یم او تا زه اوس د دې زندان نه هم راوباسم ستا چې څنګه خوښه یې هغسې معامله او لین دین به هم وکړو خو ته د خدای راپاره ته اوس خپلې خیرې واپس والو ته دوا وکړه چې دا افت زمونږ لږ شي رانجه ورته وایي چې یاره نواب صاحب ملنګان خلک د چا سره د چا نه انتقام او بدل د چا نه نالي دغه خو هسې زما دړه درد و هغه په هغه ټایم کې اوچت شوی الله دې ستا په ملک باندې یو ښایسته باران راښکېږي او الله دې ستا ملک داسې زرخیزه کړي او داسې دې پکې میوې او فصلونه را زرغون کړي چې مخکې چېرته نه شي دی ورته داسې دوا وکړي بیا هغه بهلول نواب چې کوم دی رانجه د خپل ځای نه راوباسي هغه هیر هم دغه بندې کمرې نه راوباسي او د هغه ښې کمرې ته هغه وبوځي ډېر ښه مېلمستیا او ډېر ښه خدمت یې وکړي بیا چې بهر راوځي چې ګوري نو نه هغه اوري نه بل څه نه بل څه ډېر ښایسته او مزیدار باران ورېږي سهار شي چې سهار شي نو د سیدو کېړه خلک واپس راغلي او خپله خبره راوړي نو نواب بهلول ورته وایي خبردار دا څوک د ملنګ خلاف یو خبره وکړه او د هغه خلاف څه سازش یا د هغه د تکلیف رسولو څه کوشش وکړو که چا دا کار وکړو نو د هغه نه به زه سټ پرې کوم ولې چې نواب بهلول ته د رانجه د کراماتو او د هغه د رسېدو پته ورته لګېدلې وه نو هغه د هغه ډېر غټ مرید دی او ډېر غټ عقیدتمند هغه جوړ شوی بیا په دې کې د چوچک سیال هم خبر شو د هیر پلار او تره هم خبر شو او دغه کلي والا هم خبر شو چې یاره داسې هیر د کوره راتښتېدل د رانجه سره او داسې خبره په پلانکي ځای کې اوس هغوی ګرفتار دي هغو هم راورسي نو په دې کې خبرې اترې شروع نو چې خبره بل طرف ته نه اوړي نو بیا چوچک سیال د نواب بهلول ته ووایي چې یاره نواب صاحب هر څه چې شوي دي زموږ که خطا شوي ده او که په زور شوي د کار څه شوي دي خو اوس شوي دي خو اوس د زموږ دغه یو درخواست ومنه چې ټیک ده د هیر واده به د رانجه سره وشي او هم دی دا هیر واده کړي خو دغه یو خبره دې زموږ سره وکړي او دغه یو کار دې زموږ سره وکړي چې دا هیر دې موږ له وس راکړي چې موږ دا کور ته واپس بوځو ولې چې زموږ هم په خپله علاقه کې څه نوم دی او څه عزت دی او څه ښه نو که دا هیر د ده سر دغسې لاړه شي نو زموږ دا عزت به خراب شي او دا هیر به موږ اوس کور ته بوځو دی ښه ښکلی جنج دې راولي ښه ښکلي خلک دې راولي او د ځان سره د دا هیر په مخکې کړي او بیا دې بوځي خو بس دغه یو خبره یو سوال یو زموږ ومنې ته بادشاه ته زموږ سوال ومنه چې دا هیر موږ له اوس راکړه چې موږ اوس کور ته بوځو باقاعده یو واده جوړ بیا نواب بهلول د رانجه نه تپوس وکړي چې ملنګ صاحب ستا څه خیال ده ستا څنګه فیصله ده نو د رانجه خو په هغو باندې پوټی یقین نه راځي ولې چې هغو سره مخکې هم ډېر زیاتی کړی نو هغه له څه کشمکش کې څه په سوچ کې خو هیر ورته ووایي چې زه به لاړه شم د دې سره هغه لاس په لاس کې ونیسي او هغه ته یقین ورکړي چې ته غم مه کوه خدای پاک به خیر کړي او هېڅ به هم نه کېږي هیر رضا شي په تلو باندې نو بیا نواب بهلول حکم ورکړي چې هیر به تاسو کور ته بوځئ خو زما سپایان او زما نوکران زما فوجان به ټول به په دې واده کې او په دې جنج کې او په هر څه کې به ستاسو سره ځي او خبردار که چا د دې جنج یا د دې واده د ورانولو یا کوشش وکړو نو زما نه به بل څوک ظالم نه او زه به د هغه سره هغسې ظلم وکړم چا به کړی نه هیر د خپل تره سره او د خپل پلار سره واپس کور ته لاړه شي او رانجه هم خپل کور ته راشي
خپل کور ته چې راشي نو هغه ورنداریانې پسې هم ورمنډېږي یا وروڼه پسې هم ورمنډېږي. ولې چې مشران متل کوي چې ابۍ راوړی نه پرېږدی کېږي او لاس چې مات شي نو خپلې غاړې له راځي. هغو چې د رانجه دا حال ویني چې سري کپړې اغوستي او کچکولې په غاړه کړی او ببر سري او د دا حال ویني نو ډېر خفه شي، دته ډېر وجاړي. بیا ورته دی وایي چې جاړئ مه، د ژړا څه خبره نشته، د خفګان څه خبره نشته، د خوشحالۍ خبره مې راوړې ده. نو هغو ته یې تپوس وکړي چې څنګه. نو تاسو چې ما ویلي وو چې زه به یوه ورځ راځم او تاسو ته به وایم چې ځئ چې ځو د هیر جنج راوړو. دا خبر چې هغو ته وکړي نو هغه په دې خبره هم ډېر خوشحاله شي. نو ټول ځان تیار کړي یا ځان برابر کړي، جنج جوړ شي د کلي نه، ټول کلي نه کم د رانجه خلک چې دی کم نور خلک چې دی نو هغه راټول شي، ښایسته جنج جوړ شي، دا خوشحالیانې دا ډنګه ډولۍ جوړی. بل خوا د هیر په کور کې ښکلې ښایسته ناوې ترې جوړه کړي او د هغې خلک هم راټول شي، په هغه کلي کې هم خوشحالي. مور یې هم ډېره خوشحاله چې زه تېر اخر زما لور یو داسې ځای ته ودېږي چې د هغې د خوښې د هغه به اوس خوشحاله په هغې کور کې ټول عمر به خوشحاله. ټول خلک خوشحاله او چوچک سیال دړه نه هم خفګان او هغه ګیلې وتې ولې چې هغه ته خو پته ولګېده چې یار دا هیر دا تېدو رانجه چې دی خو معمولي سړی معمولي څوک نه دی. د هغه د اړه نه هم خفګان وتی، هغه هم په دې خبره رضا شوی. خو په دې ټولو قصو کې په دې ټولو خوشحالیانو کې په دې کې یو سړی چې هغه په دې خبره نه و خوشحاله. تاسو سوچ کوئ څوک به هغه ځوان چې و هغه د دې هیر هغه تره هغه څه نوم یې ورته کېدو سیال چې کوم دی نو هغه په دې خبره اوس هم نه و خوشحاله، په دې خبره اوس هم ډېر خفه او د هغه په اړه چېرته هم نه روغېده چې د هیر او د رانجه د واده وشي. ډېر سوچ یې کوو چې یاره څه وکړمه، په څه طریقه زه دا واده وران کړمه، په څه طریقه به دا خبره ورانه شي. خو بل طرف ته چې هغه وکاته نو د نواب بهلول کم پوځیان کم د هغه نوکران چې و هغه ټول په واده کې په جنج کې یو ځای بل ځای ګرځېده راګرځېده، نو د وراني کولو څه ګنجایش نه و، د نقصان رسولو څه ګنجایش نه و. نو هغه د ځان سره یو ډېر خطرناک سوچ وکړو او تر د آخر حده پورې د هغه د تلو کوشش وکړو، سوچ یې وکړو چې یاره که هر څه خو دا واده به زه ورانوم. خیر څه به ستاسو سر خو ګومه، خو د رانجه جنج را روان شي د هغه ځای نه و د هیر کلي ته راورسي. هیر د رانجه د هیر په کور په خواته یو بل کور وي، په هغې کې د هغو جنج ایسار شي، په هغې کې هغه هلته ناست وي. هماغه مولا کوم چې د هیر نکاح په دروغه په ناجایزه په زیاتۍ باندې تړلی هغه هم بیا راغلی، بیا ناست وي، بیا د هیر نکاح تړي. نو مور د هیر هغه مور مالکي ورته ووایي چې مولوي صاحب تېر ځل دې زیاتی کړه او دوکه یې کړې وه او دا ځل به حقه نکاح وتړي. مولوي صاحب په خپلو خبرو پښیمانه هم وي او د هغه سره د هغې خبرو څه جواب هم نه وي. هغه بیا نکاح شروع کړي. نو هیر ته هغه د نکاح هغه الفاظ وو چې ته پلانکۍ او د پلانکي لور ستا پلانکۍ او د پلانکي زوی په دومره مهر باندې ستا قبول دی. نو دی چې دا یو خبره کوي نو د هیر دړه نه د اقرار او د او چغې راوچتېږي او هر الفاظ ته هغه اقرار کوي. درې پیرې هغه خبره وشي، درې پیره ورته هیر ورته اقرار وکړي چې او زما قبول دی. بیا مولوي صاحب ورته پاسې ورته ووایي چې یاره تاسو مبارک شئ، نکاح وشو، خوشحالي شي. په دې کې مولوي صاحب لاړ شي بهر ته چې یاره زه د اوس د رانجه نکاح هغه رسم وکړم، هغه طریقه وکړم، د هغه ځای نه وځي. په دې کې کېدو سیال چې دی نو هغه راننوځي، داسې مسکۍ غوندې کې شي او داسې هغه طنزیه غوندې کې خندا وکړي. نو بیا د خپلې ورېرې ته وایي چې ورېرې په خپله خبره کې خو کامیابه شي. نو دا ورېره ورته وایي، هیر ورته وایي چې یاره کاکاجي یا تره ته خفه نه شي، ما که تا ته څه بد ردې ویلي یا مې ستا بېعزتي مې کړې نو زه خپله خبره معافي غواړم، ته خفه نه شي. هغه ته وایي چې نه خیر دی ورېرې، دا خو پکې راځي، دا خبرې راځي، اوس خو د خوشحالۍ موقع ده او دا خبرې غاړې ته کېده. دا خبرې اترې وشي، دی ښه د مینې او د محبت خبرې وکړي، خو په زړه کې د ده ډېر زنګ پروت وي، ډېر نفرت د ده په دې زړه کې پروت وي. ده بیا څه لډوان یا داسې څه مټایي ده جوړه کړي د خنځیر چې په هغې کې د زهر اچولي.
زهر یې پکې اچولي. نو بیا دې هیر ته و چې ځه د خوشحالۍ خبر وشو ستا خو چې څه د زړه ارمان و هغه پوره شو، خو ته اوس داسې کار وکړه چې ما تاله اوس مټۍ راوړی د خوشحالۍ مقرر ته مټۍ و. نو هیر خیر که څه انکار وکړي د هغه وخت مطابق ستا خدای خو خدای ورته بیا وایي چې یاره ته به د خپل تره د لاسه به هم مټۍ نه خوري. نو هغه مجبوره کړي چې مجبوره کړي په دې ځای کې بیا ظلم شروع شي، په مینه او په محبت ظلم وشي. داسې رقیبان او داسې غمازان په دنیا کې ډېرې چې کم د چا دا نه خوښه چې یاره یو دوه زړونه دې یو ځای شي، هغوی دې خوشحاله شي، هغوی دې په شریکه ژوند تېر کړي. دی چې هیر ته په خوله کې څنګه دا مټۍ واچوي او هغه مټۍ تېره کړي او چې څنګه یې د معدې ته ورسي نو هغه دومره تیز زهر چې په هغه ساحت د هغې په معده کې ګړبړ شروع د هغه چې څنګه په معده کې ګړبړ شروع شي نو هغه خېټه ونیسي چې مور یې په خېټه مې دړ راغی او د خپل ځای نه یا د کټ نه کوم ځای چې هغې نه راوغورځېږي په ځمکه ولګي. نو دا مالکي د هیر مور پرې پوه شي، نو هغه په دې کېدو باندې ګزار وکړي چې ظالمه او د خدای دا ظالمه دا تا څه چلو او د خدای منافقه دا تا څه ظلم او ما ته پته ولګېده چې تا زما د لور د زهر. خیر خو څه ډېر وخت پکې نه تېر او د دې هیر په خوله باندې زګزګي هم شروع شي او دا فریاد شروع کړي، چغې شروع کړي. مور ته وایي چې مورې او په خېټه کې مې چړې چلیږي او تکلیف راته ډېر سیوا شو، داسې ښکاري چې نور مې سا دې مرۍ ته را رسېدلی. کور کې دغه چغې سورۍ شروع شي، دا هله ګوله شروع شي. هیر دې خپلې مور ته وایي چې ته شا به ورشه وګورې چې د رانجا سره زما نکاح پوره شوه او که پوره نه شوه زما دا ارمان دی چې که زما مرګ هم وي خو چې زه د رانجا په نکاح کې مړه شم، هسې نه چې د هغه د نکاح نه بغیر مړه شم. په دې کې رانجا دا چغې سورۍ واوري، هغه هم کور ته رامنډي کې راشي چې ګوري نو هیر په ځمکه پرته وي، په خوله یې ځګونه راغلي او په سترګو کې اوښکي او سا چې کم دی نو په آخري لمحو کې دی چې دا حالت وي نو رامنډي کې او د هیر سر په غېږه کې والي او په مخ وله لاس راکږي چې دا څه ظلم وشو څه زیاتی وشو. نو هیر ورته وایي چې نورې قیسې پرېږده خو دا راته ووایي چې نکاح وشوه که ونه شو. نو هغه ورته وایي چې نکاح وشو خو د هغې څه پیدا چې اوس ته تلو والی. نو هیر د دې نه مخکې چې هغه نور څه ووایي نو هغه چې وګوري هغه ته چې پته ولګي نو د رانجا نه ساه وتی، رانجا داسې یو طرف ته وغورځېږي او هیر د هغه په غېږه کې هغه د هغه په زړه باندې د خبره دومره درنه پې لګېدلې، د هیر د تکلیف دا خبره پې دومره درنه لګېدلې چې هغه د هیر د مړ کېدو نه مخکې د هغه د وجود نه ساه وځي، هغه تکلیف هغه برداشت نه کړی شي. او په دې کې څه ډېر وخت بعد څه ډېر فرق پکې نه راغلی چې د هیر نه هم ساه وځي او دغسې د یو دوه مینهوالو او یو دوه محبت کوونکو ژوند خو چېرته چا په دنیا نه پرېښی، په مرګ باندې هغه خدای یو ځای کې دی یو بل سره او دغسې د یو خوشحالۍ نه غم جوړ شي او دغه دواړه په یو ځای مړه شي او بیا په یو ځای د دیو جنازې او د یو ځای باندې د دیو کفن دفن وشي. نو دغه د هیر او د رانجا قیصه وه. نو داسې ډېرې لږې قیصې او ډېر زبردسته شیخان تېر شوي دي چې تر ننه ورځې د دیو قیصې کېږي. ولې کېږي چې دیو په خپل محبت کې او په خپل عشق کې دومره کمال ته رسېدلی وو چې هغه کمال ته ډېر کم خلک رسېدلی. نو تر ننه ورځې د دیو دا قیصې چې کم دی نو هغه اوس هم چلیږي او چلیږي به هم. فرمایش دا د سلطان روم د عالم خان او دا و دویم پارټ د هیر او د رانجا اولنی پارټ ما پرون کړی و. که چا اولنی نه کتلی نو هغه وګورئ، ولې چې هغه تاسو نه کتلی نو په دې به څه پوه شئ. او انشاءالله نور به هم داسې ښایسته زبردستې قیصې راځي، مزیدارې قیصې به راځي. روجه کې به هم خیر انشاءالله سپیشل ټرانسمیشن به شروع کوو، سپیشل قیصې به بېلې به شروع کوو، هغې دپاره بېل پروګرام زه تیاروم او نورې قیصې به کوو که خیر بخښنه غواړم. او نور هم انشاءالله که خیر مختلف قیصې اوږدې لنډې را روانې دي او په تمه ورته اوسئ، ورځ په ورځ به اپلوډ کوو. که خیر کوشش به کوو چې څومره ډېرې او څومره زر کېدی شي. علم خان دی، سلطان روم دی او عمران دی او نور داسې ډېر ملګري دي چې کمنټ کوي. نو الله هم خوشحاله ساته، ګل ګلزار ساته. د چا نوم زما نه پاتې شوی نو بخښنه غواړم. ټول زما
د سترګو تور دي او زما د زړه سرونه دي. کوشش به کوم که ماته یاد دي اکثر نو یا به د ځان سره لیکم، د ټولو نومونه به په ویډیو کې اخلم او یا به د دې لپاره څه بیل ویډیو څه بیل پروګرام به جوړ کړو. نورو قصو دپاره به انشاءالله که خیرې بل اوس به ریکارډینګ کوم نو بیا به کوشش کوو بیا به اپلوډ کوو که خیرې. خو ما وي چې یاره دا دې قصې د دویم پارټ اپلوډ کړمه جوړ کړمه چې په تاسو انتظار رانیسي انشاءالله که خیرې. را روانو قصو کې د سسی پنو او هغه هم د سلطان روم فرمایش دی او د لقمان حکیم څه لنډې لنډې قصې به او د فرید او د بانو قصه را روانه ده که خیرې. نو تر هغې پورې تر هغې قصې پورې د هغه خبرو اترو پورې زه د قصو بابا ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.